هغه کسان چې هغوی روزه نیسي او هغوی د سحري په وخت کې تر هغه وخته پورې خوراک کوي تر کوم وخته پورې چې اذان پای ته رسیږي دوی روزه نه کیږي. یعنی هغه کسان چې هغوی د اذان په جریان کې هم خوراک کوي نو د دوی دغه روزه هیڅکله هم نه کیږي. د شریعت حکم دا دی چې د ورځ باندې به دا چې خوري نه تر اخره پورې، لیکن روزه یې نه کیږي او په دې باندې کفاره نشته، خو قضا به راګرځي. کفاره ولې نشته؟ د دې لپاره چې دا نافهمه ده، یعنی پوه نه وو په دې باندې. دا یو غټه غلط فهمي ده د موږ او تاسو په جامعه کې چې هغه کسان چې هغوی روزه نیسي اکثر یې وایي چې زر زر څو پیالې چای راته واچوه یا راته اوبه واچوه چې د اذان تر پایه پورې به دا یو 2-3 پیالې نورو اوبه وڅښم. نو دې کسان لپاره باید وویل سي چې د دوی روزه نه کیږي او دوی باید دا اعمال نه ډډه وکړي. بعضې خلک دا دلیل به درته مخته کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو په کوم وخت کې چې اذان کیږي په لاس کې د خوراک څه وي نو هغه شیان مه کوزوئ او هغه شیان خپل خوراک وکړئ. دا باید وویل سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې 2 اذانه کېدل، یو چې و د بلال رضی الله عنه او بل چې صحابي و چې هغه اذان کو د سهار لمانځه لپاره. د بلال رضی الله عنه اذان چې و هغه د تهجد لمانځه لپاره او هغه به د تهجد لمانځه لپاره د اذان چې کو په هغه وخت کې کوم مشکل نه و، خلکو به بیا خوراک کولی سو. د لپاره قرآن کریم حکم دی چې د سهار د شروع کېدو نه مخته تر ماښام داخلېدو پورې باید روزه ونیول سي. نو دا حکم چې دی د دغه حکم په بنیاد باندې نو سهار اذان نه چې کېږي اوس په ټوله دنیا کې هغه د سهار داخلېدو سره کېږي، مخکې د سهار د داخلېدو نه اذان نه کېږي. علما فرمایي وایي که چېرته کوم کس وایي د اذان په جریان کې اذان پې شروع سي د خوله کې مړۍ ډوډۍ څه نو دا که تو هم کي بیرته یې خطا هم کي د ده دا روزه نه کېږي. په دې ورځ باندې به دا چې خوري نه مکمله ورځ روزه به نیسي او کفاره پرې نشته. نو ډېر احتیاط باید وسي. ډېر ملګري به دا وایي چې ته یو څو پیالې جوس یا چای یا څه راته واچوه یا اوبه راته واچوه د اذان تر پایه پورې به دا وچښم، خو بې خبر له دې نه چې د دې ورځې روزه نه کېږي. نو کوشش وکړئ چې داسې اعمال نه ډډه وکړئ. دا ویډیو باید ما مخکې جوړه کړې وه خو اوس هم زه یې وخت ګڼمه. ښه دی چې اوس هم دا فرصت راته مهیا شو چې دا خبرې چې ما زه یې تاسو سره شریک کړې.